دوستانو نن در سره د بدکارو ښځو په باره کې یو څو پټ رازونه شریکوم چې دا رازونه د بدکارو زناګارو او بچلنو ښځې دي. په دې ویډیو کې درته درې هغه لوی نښې ښایم چې څنګه تاسو د داسې نښو په مدد سره بدکارې او زناکارې ښځې وپیژنئ. ملګرو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. د دنیا نظام داسې دی چې په دې کې ښه او خراب او هر قسم خلک پیدا کیږي، خو بیا هر انسان ځان ته ښه سړی وایي. په انسانانو کې او ښځه ذات کې څو ښځې داسې هم وي چې هغوی ته بدکاري ویل کیږي او هغوی بدکاري کوي او داسې ښځې تل کوشش کوي چې د پیسو په بدل کې او یا په نورو ډیرو طریقو سره د سړو سره خپل شهوت پوره کړي. داسې ښځو کې واده کړي او ناواده کړي هر قسم ښځې شته او پیدا کیږي. پکې په داسې ښځو کې د اولې ښځې نښه دا ده چې کله بازار ته ځي او سودا کوي او دکاندار ته مخامخ کیږي نو دکاندار نه بیا پرده نه کوي او داسې په خوشحالۍ ورسره غپ شپ لګوي او سودا ترې اخلي لکه هغه چې د کلونو نه پیژني او یا یې د هغه څو رشته دار وي. نو دوستانو داسې ښځې اکثر د پردې خیال نه ساتي او پردي سړي ورته داسې ښکاري چې ښه یې پیژني او کومه ښځه چې د پردي سړي نه پرده نه کوي نو د داسې ښځو په بدکارۍ کې څه شک نشته. دویم قسم هغه ښځې چې د خپل خاوند په نشتون کې ډیره زیاته خوشحاله وي. کله چې خاوند په کور کې نه وي نو دی بیا ډیر زیاته خوشحاله وي او اکثر وخت د کور په دروازه کې ولاړه وي او په لاره باندې چې څوک هم تیریږي نو دی ترې ستر پرده نه کوي او اکثر ورسره غپ شپ هم لګوي او کله چې خاوند په کور کې وي نو دی بیا ډیر خپه وي او د خپل خاوند سره په معمولی خبره جنگ جګړې کوي. نو د داسې ښځو علامات هم سم نه وي نو باید په دې ښځو هم نظر وساتي. نو دا هم د یو بدچلنې ښځې نشانی ده. نو دوستانو خاوندان له پکار دي چې خپلو ښځو له داسې کارونو منې کړي او که بازارونو کې سودا دپاره ځي نو باید ورسره لاړ شي. نو دوستانو الله پاک دې ټولې ښځې مسلمانان له داسې کارونو نه په امان وساتي. دوستانو دا د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.